د افغانستان د تاریخي او لرغوني ښار آی خانم پیژندنه. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي د آی خانم ښارګوټی د افغانستان په تخار ولایت کې د آمو سیند پر غاړه په هغه سیمه کې پروت دی چې د آمو او کوکچې سیندونه سره یوځای کیږي. دا ښارګوټی ډیرې کنډوالې لري. دا کنډوالې د دواړو سیندونو پر غاړو پر دوو ټاکلو برخو سره ویشل شوي دي. یوې خواته یوه لوړه غونډۍ ده چې د جنوب له پلوه د کوکچې پر سیند حاکمه ده او د دې 100 مترۍ غونډۍ بلې خواته د آمو سیند بهیږي. د دې غونډۍ پر سر لوړ استحکامات شته چې د دغه ښار بالاحصار دی او یو حصار یې له برج او خندق سره د لیندۍ په شکل درلودي او د ښار په منځ کې له شمالي دروازې څخه د جنوبي دروازې لوري ته 1600 متره واټ غځول شوی و چې کوڅې یې اوس هم لیدل کیږي. خو دا چې د آی خانم د تاریخي او لرغوني ښار بنسټ په کوم وخت او د چا لخوا ایښودل شوی دی په اړه یې ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. آی خانم د افغانستان په تخار ولایت کې د کوکچې او آمو سیند سره یوځای کېدو په کونج کې موقعیت لري. دغه ښار د یونانو باختري دورې پورې اړه لري چې د سلوکي دورې ښار یې هم بولي یا د سلوکیانو د دورې ښار یې هم بولي. ځینې مورخین باور لري چې د دې ښار بنسټ په خپله مقدوني الکساندر ایښی دی او هغه ډبره هم لا شته چې مقدوني الکساندر په خپله د دې ښار د جوړېدو په پیل کې په تهداب کې ایښې وه. د افغانستان په خاوره کې دا د یونانو باختري دورې تر ټولو لوی او مهم یادګار دی چې تر میلاد وړاندې په 4مه میلادي پیړۍ په جریان کې تهداب یې ایښودل شوی دی او د یو بشپړ یوناني ښار ټول عناصر لري. د آی خانم تاریخي او لرغوني ښار د کشف په اړه ویل کیږي چې دا ښار د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په 1960مه لسیزه کې کشف شوی دی چې وروسته فرانسوي لرغونپوهانو د دې ځای د څېړنو په ترڅ کې مهم آثار او د یوناني باختري دورې نښې وموندلې چې د افغانستان د تاریخ او نړۍ د فرهنګي ارزښتونو لپاره ځانګړي ارزښت او معنا لري. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې آی خانم د یونان او ختیځ تمدنونو د نښلونکي څلورلارې په توګه شهرت درلود چې کنډوالې اوس هم د لوړې یوناني معمارۍ طرز راښيي چې مرکزي لوی ودانۍ په پخو خښتو او ډبرینو ستونو یا پایو جوړې شوي دي. دا ماڼۍ یو اوږد غولی لري. د شین، ژړ، سور او تور رنګ امیزي نښې پکښې شته. هغه خښتې چې په دې ماڼۍ کې کارول شوي هره زوله یې 45 سانتي او پلنوالی له 12 څخه تر 15 سانتیو پورې رسیږي. د دې ښار اوبه د ویالو له لارې ټولو کوڅو او حتی بالاحصار ته رسېدلې چې د کوکچې سیند له 20 کیلومتري واټن څخه رابهېدلې. د آی خانم ښار 3 برخې درلودلې چې یوه برخه یې بالاحصار، دویمه برخه یې تر بالاحصار کښته او دریمه برخه یې ارګ و. په جنوب لویدیځه برخه کې د خلکو د اوسېدو ځای، بازارونه، د لوبو ځایونه، لرغوني معبدونه، تیاتر او نورې هغه ودانۍ موندل شوي دي چې د یوناني معمارۍ ښکلا او هنر څرګندوي چې په اړه یې ښاغلی لیوال داسې وایي. آی خانم ته د 1960مو کلونو په ترڅ کې فرانسوي لرغونپوهان ورغلل او دغه سیمه یې وپلټله. د آی خانم کشف د هغه ورک یونانو باختري ښار چې په ګڼو آثارو کې په همدې سیمه کې نښې راپاتې وي د یوې معما په حیث د لرغونپوهانو له نظره ورک ښارو د آی خانم په موندلو سره دغه معما حل شو. په دې پروژه کې
په هغه وخت کې برنارد پاول برنارد د دې پلټونکو مشر. عجیبه ده چې دا یو بشپړ یوناني ښار چې د یو یوناني ښار ټول عناصر پکې وو، لکه تیاتر ویل کېږي چې د 4 نه تر 6,000 کسانو پورې خلک په دې تیاتر کې ځایېدل، او حتی د بابل له تیاتر څخه هم لوی یوه لویه ماڼۍ، د سپورت لوبغالی، معبدونه او نورې دولتي ودانۍ پکې وي. دې کې د یوناني سبک ودانۍ او کورونه هم پرېمانه جوړ شوي. د آی خانم ښکلي او تاریخي لرغوني ښارګوټی د یوناني باختري ګډ فرهنګ د ودې یو څرګند سمبول ګڼل کېږي. د پیړیو لپاره آی خانم د زده کړې، هنر او سوداګرۍ یو ژوندی مرکز و. هغه ځای چېرته چې یوناني فیلسوفان له ختیځپوهانو سره یو ځای کېدل او د تمدنونو د نښلولو یو بېسارې څلورلاره بلل کېدل. خو دا چې ولې د آی خانم لپاره دا موقعیت غوره سوی و، په اړه ښاغلی لیوال وایي. یو دلیل چې دغه سیمه ورته انتخاب شوی وه شاید د کوکچې او د آمو سیم د تقاطع موضوع چې دوه اړخونه یې له امنیتي پلوه خوندي کول او د دوه اړخو نورو ته یې دیوالونه جوړ شوي وو. د اوبو پرېماني او د ښېرازۍ او سمسورتیا د امکاناتو موجودیت یې بل دلیل ښوول شوی دی چې د یونانو باختري معماري ګډې ځانګړتیاوې هم په دغو ودانیو کې له ورایه لیدل کېږي. آی خانم چې د سپوږمۍ مخې میرمنې په معنا دی، د افغانستان د ژورو او بیلابیلو کلتوري ریښو یو پیاوړی سمبول دی. دا ښارګوټی د اسکندر مقدوني مرکز د دې یادونه کوي چې دغه هیواد د تمدنونو د یو ځای کېدو، شتمنۍ، پوهې، هنر او معمارۍ په برخه کې څومره مهم رول لوبولی دی، او دا ارزښت هغه وخت لا څرګند سو چې په دغه تاریخي او لرغوني ښارګوټي کې مهمې تاریخي کتیبې، مجسمې او په سلګونو نور تاریخي اثار کشف او ترلاسه سول. یو له خورا مهمو کشفیاتو څخه یونانو باختري ژبو یو شمېر کتیبې، مجسمې او د پایو پر سر د خاص یونانو باختري هنر په شکل کې د ګل دستو او فیل پایو موجودیت و چې د یونانو باختري مکتب تر ټولو اصلي نښې دي. د ښار جوړښت د یوناني پلان له مخې جوړ شوی و چې پکې سړکونه په مناسبې اندازې سره تنظیم شوي او د ښاري پراختیا لپاره مناسب موقعیتونه لري. د ښاري معمارۍ ځانګړتیاوې لکه کورنتیان، ستنې او یوناني سټایل موزاییک پلاټونه پکې موندل شوي دي چې ډېر نادر دي. یو شمېر موزاییکونه یې تر اوسه پورې هم پوره روغ پاتې دي. آی خانم د یوناني او مرکزي اسیا د تمدنونو ترمنځ د کلتوري تبادلې یوه غوره بېلګه ده. په دغه ښار کې یوناني مجسمې، کوزړۍ یا کلالي لوښي او نورې کتیبې او تعمیراتي مواد موندل شوي دي چې خورا مهم دي. په دې ښار کې یوناني میتولوژیکې اساطیري مجسمې لکه د زئوس، آتنا او نورو یوناني ارباب الانواو مجسمې هم شته. بودایي آثار هم پکې شته او سیمه‌ییز باختري آثار لکه د اناهیتا تر ټولو منحصر به فرد او ښکلې څېره چې کیندل شوې ده هغه هم دلته موندل شوې ده، چې دا خپله ښیي چې په دغه ښار کې په ټوله ییزه توګه د درې واړو تمدني مجموعو ژوند کاوه. له بلې خوا د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دغه موزیم کې د آی خانم څه باندې 900 اثار سته. د ملي موزیم مرستیال رسنیو ته ویلي اوس مهال په ملي موزیم کې د آی خانم ډیر ستر اثار موجود دي چې شمېر یې نږدې 945 ته رسیږي، چې مجسمې، کلالي لوښي او نور ښکلي اثار هم پکې شامل دي.
په آی خانم کې کشف سوي کتیبې په بیلابیلو ژبو لیکل سوي چې په اړه یې ښاغلي لیوال وایي په دې ښار کې موږ مخکې ویل چې یوناني کتیبې چې اکثره د سیاسي او اداري حکومونو مسایل پکې لیکل شوي دي همدارنګه یو شمېر وړې کتیبې داسې دي چې په هغو کې د ډالیو او سوغاتونو د ورکړې مسایل لیکل شوي د درناوي کتیبې دي د ځینو ارباب الانواع لکه زئوس اتانا او نورو ستاینه پکې شوې ده دا په یوناني لیک دي او د سکندر د مقدوني الکساندر د لښکرو د فتوحاتو په برخه کې ځای څه معلومات پکې شته باختري کتیبې بیا چې ځینې په یوناني الفبو لیکل شوي دي او ځینې په د باختر په مروجو ژبو او لیکدودونو لیکل شوي دي په هغو کې هم بیا د بودایي دین او مذهبي کتیبې پکې شته چې پکې د سنکریتیزم او مخکې مو ویل د زئوس او هراکلیس د محلي معبودانو او ارباب الانواع نمونه هم تر سترګو کېږي او ښکاري چې د دوی دپاره معابد پکې جوړ شوي دا څرګندوي چې آی خانم له فرهنګي پلوه هم د شرق او غرب د فرهنګي ارزښتونو او هنري آثارو یوه مجموعه وه او د تجارتي او اقتصادي پلوه هم په هغه وخت کې د تجارتي لارو یو تمځای و او معلومي چې تګ راتګ ورته ډیر زیات و د آی خانم یا سپوږمۍ مخې میرمنې تاریخي او لرغونې ښارګوټي نه یوازې د افغانستان د تیر تاریخ مهمه برخه ده بلکې د نړۍ د ګډ تاریخ یوه ستره تاریخي برخه هم ده خو دا مهم او تاریخي ښارګوټي ولې ویجاړ او په لسګونو پیړۍ د خلکو له نظره ورک و په دې اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال وایي ویل کېږي چې خانم په دومه بخزیک د پیړۍ کې چې د اوج کلونه ورو ورو د یو نامعلوم دلیل له مخې متروکه شوه او ورو ورو له سکنې خالي شوې ده دلایل کېدای شي داخلي شخړې سیمه ییزو سیالانو او د سیمه ییزو قبیلو د یرغلونو یا حملو دلایل وي او یا کومه داسې بله طبیعي پېښه شوې دغه ښار یې له خلکو خالي کړی دی او ورو ورو بیا دا د زمانې په تېرېدو سره ویجاړ شوی او له خاورو لاندې شوی دی خو داسې ښکاري چې تر لومړۍ میلادي پیړۍ وروسته چې د کوشاني امپراتورۍ زمانه ده او دا سیمې د کوشاني امپراتورۍ تر واک لاندې وي دغه مهال په دې ښار کې ډېر څوک نه اوسېدل خانم ښار د افغانستان په تاریخي او ارکیالوژیکو بحثونو کې د خورا مهم اهمیت ځای لري چې دوه درې تمدني دورې او لوی امپراتورۍ پر بنسټ مطالعه کېدلی شي له بده مرغه د تیرو کلونو او جګړو د ناامنۍ له امله د آی خانم تاریخي او لرغونې ښارګوټي ډېرې برخې ویجاړې سوي او ځینې قیمتي اثار یې غلا سوي دي خو لا هم دا ځای د افغانستان د لرغوني تاریخ یو بېسارې نمونه ده د دې ساتنه او د اهمیت په اړه یې عامه پوهاوی د افغانانو او نړیوالو ګډ مسؤلیت دی